افغانستان هغه مې اوس تا د زنګ ورور داسې حاله ډي وي سي خو دې ولیدی اوس بل هم ولي د ډي سي وان دې ولیدی ترابې تازه خبر نن یو ځل بیا په دریم ځل د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځ ترمنځ سخته نښته رامنځته سوې ده چې په ترڅ کې یې یو ځل بیا پاکستاني پوځ ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او خپلې پوستې پرې ایښي دي دا چې په اړه افغان او پاکستاني حکومت څه ویلي ولې پرله پسې نښتې رامنځته کیږي او څومره تلفات رامنځته سوي بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ سلامونه قدرمنو لیدونکو مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم په تورخم کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته نښته تورخم کې ځایي سرچینو ویلي چې نن چهارشنبه شاوخوا 12 بجې د افغان پولیساتو ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ سخته نښته پیل سوې ده د سرچینې په خبره نښته وروسته له هغې پیل سوه چې افغان لوري د خپلو پوځي تأسیساتو په جوړولو کار پیل کړ چې پاکستاني لوري پرې ډزې کړي دي د سرچینې په وینا د افغان ځواکونو په ځوابیه بریدونو کې د پاکستاني لوري پوستې په نښه سوي چې دا مهال یې تر ټولو مهمه د اوبو پوسته تر سختو ګزارونو لاندې نیولې ده دا په تیرو څو ورځو کې پرله پسې دریم ځل دی چې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ تورخم کې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه نښتې رامنځته کیږي د راپورونو له مخې د تورخم په جګړه کې 3 افغان خبریالان هم ټپیان سوي دي دغه خبریالان نن د دغې نښتې د راپور لپاره تورخم ته ورغلي وه د اسلامي امارت مسؤلینو ویلي چې دغه خبریالان د پاکستان د توغول سوي هوان مرمۍ پر چرو لګېدلي او ټپیان سوي دي قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مننۍ مننه د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان